د نننۍ کنفرانس لنډیز پاکستاني او تاجکستاني اطراف افغانستان کې د بریدونو عاملین دي. په افغانستان کې کوم بریدونه په جوماتونو، خانقاو، علماء کرامو او د ولسي وګړو په اجتماعاتو ترسره شوي تر شاید د بهرنیو وګړو لاس دی. په دې اړه لسګونه تاجکستاني وګړي وژل شوي او لسګونه نور ژوندي نیول شوي. دغه راز 100 تنه پاکستاني وګړي وژل شوي او لسګونه ژوندي نیول شوي دي. داعش په افغانستان کې ریښه او نتیجه نه لري. په افغانستان کې د داعشانو د وجود او فعالیتونو په اړه چې کومې له مبالغې ډکې ارزیابۍ، احصایې او ارقام ورکول کیږي د منفي او کاذبو تبلیغاتو برخه ده. داعش په افغانستان کې هیڅ ریښه او نتیجه نه لري. د اختطاف کچه صفر شوې ده. د اختطافچیانو یا سړي تښتونکو هغه ټولې شبکې ماتې شوي چې د اشغال او فساد په دوره کې رامنځته شوي وي. د اسلامي امارت د امنیتي ځواکونو له لوري